بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. مرګ د هر انسان لار ده او په هر انسان به یوه ورځ اخري ورځې ته رسیږي. داسې سهار چې وروسته به پرې ماښام نه راځي او یا داسې ماښام چې سهار به پرې نه راځي. په مرګ سره د آخرت سفر شروع کیږي او تر مرګ وروسته انسان ته یا جنت انتظار کوي چې نعمتونه او خوشحالي یې تلپاتې دي او یا اور چې عذاب یې دردونکی ده. خو زموږ انسانانو په دنیا کې دومره غفلت زیات شوی چې له امله مو مرګ هیر کړی او فکرونه مو ترې اورېدلي دي. خو مرګ داسې حقیقت ده چې د هر اورېدونکي په غوږ کې دا اعلان شوی چې مرګ به راځي. د هر عاقل عقل منلی چې مرګ به راځي او د هر ژوندي زړه ته تېره شوي چې له الله پاک پرته نور ټول به مړه کیږي. الله جل جلاله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم كل شيء هالك الا وجهه الآیه. ژباړه: د الله له ذات پرته هر شی هلاکېدونکی دی. مرګ داسې حقیقت ده چې ظالم او مظلوم دواړه به یې څکي او دا داسې یوه لاره ده چې پرې نیکان او بدان ټول تلونکي دي. داسې حقیقت ده که هر څومره ترې انسان تېښته کوي خو بیا هم ترې خلاصېدی نه شي. الله جل جلاله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ژباړه: دوی ته ووایه له کوم مرګ څخه چې تاسو تښتئ هغه تاسو ته مخامخ راتلونکی ده. بیا به د هغه ذات حضور ته وړاندې شي چې په پټه او ښکاره پوهېدونکی ده. نو هغه به تاسو ته وښیي چې تاسو په دنیا کې څه کول. یعنې که په هر لوري ستا ګمان د خلاصېدو وي او په هغه لوري ترې وتښتې له هغې خوا مرګ درته مخامخ راځي او نیسي دي. څوک چې ژوند وکړي یوه ورځ به مړ کیږي. مرګ یاد ساتل انسان له ټولو ګناهونو راګرځوي او د نیکو کارونو ترسره کول ورته اسانیږي. په حدیث شریف کې راغلی دی عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هادم لذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه مشكاة المصابيح صفحه 140 جلد اول. له حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د خوندونو ماتونکی یعنی د مرګ یاد ډېر کړئ. علماو ویلي دي چې په دې حدیث کې په لنډو ټکو پوره او هر اړخیز نصیحت شوی ځکه د مرګ په یاد ساتلو سره د دین مطابق ژوند کول اسانیږي. مرګ داسې حقیقت ده چې د راتلو لپاره یې ټاکلی سین او عمر نشته، نه ټاکلی وخت او موسم لري او نه ټاکلی مرض لري چې څوک مري په هغه مرض دې اخته کیږي. دا د دې لپاره نامعلوم ده څو بنده ورته تل د چمتووالي په حال کې وي او ترې غافل نشي. حضرت تیمي رحمه الله ویلي دي دوه شیان چې زما څخه د دنیا خوند قطع کړی ده: د مرګ یاد ساتل او د الله جل جلاله په مخ کې د درېدلو یاد. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله به علما راغونډ کړل. مرګ، قیامت او آخرت به یې سره یاداوه او داسې به یې ژړل لکه د دوی مخې ته چې جنازه ایښې وي. حضرت دقاق رحمه الله د مرګ د یادولو ګټې او د هېرولو د زیانونو په اړه فرمایلي دي. څوک چې د مرګ ډېر یادوي په دریو شیانو به عزتمن کړل شي: اول بیړنۍ توبه، دوهم د زړه قناعت او دریم په عبادت کې بیداري. او څوک چې مرګ هیر کړي په دریو شیانو سره به عذاب ورکړل شي: د توبې ځنډول، دوهم په دومره مال چې د چا کفایت او ګزاره پرې کېږي نه راضي کېدل، او دریم په عبادت کې سستی کول. د دنیا په ژوندانه باوري کېدل او آخرت هیرول ناپوهي ده. باید تل دا فکر وکړو چې دا ژوند تېرېږي او تل به نه وي. یو سړي یو عالم ته وویل داسې یو نصیحت راته ولیکه چې په غم او تکلیف کې ورته وګورم، ځان پرې تسلي کړم، او په خوشحالي کې ورته وګورم، خپله خوشحالي پرې کنټرول کړم. هغه ورته ولیکل دا وخت به هم تیر شي،
نو د ګناه د خواهش د پیدا کېدو په وخت کې هم باید انسان دې خبرې ته پام وکړي چې دا وخت عمر تېرېږي، د دې ګناه خوند به تل نه وي. ځینو عالمانو ویلي دي چې انسانه ته هغه یې چې ته په کومه ورځ وزېږېدې، تا ژړل خو ستا چاپېره خلکو د خوشحالۍ له امله خندل. نو په دنیا کې داسې عمل وکړه چې ستا د مرګ په ورځ ستا چاپېره خلک د غم له امله ژاړي او ته د خوشحالۍ له امله خاندې. الله پاک جل جلاله دې توفیق راکړي چې له مرګ څخه غافل نه شو او تل ورته تیاری وکړو. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.